د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ باغ لرونکي او کروندګر وايي بهرنیو ځواکونو د ادعا د لارې د دوی پر باغونو او فصلونو کیمیاوي زهري مواد شیندلي. دوی وايي ګمان کېږي چې بهرنیو ځواکونو دي دغه کار د کوکنارو د کښت د له منځه وړلو په موخه ترسره کړی وي. دا دوا پاشلي لکه د خاشخاش توخه موږ په خپله راوړي دي او په خپل مخرجان ټول ښکاره کوي چې ورور دا دوا ټیس پاشلي ده. ناکه د خلکو پر مجتانو د خلکو پر کورو د خلکو پر بام باندې ما یو الله پر راټول کړي دي راوړي مې خارجانو داخلي هم ټیم ښکاره کوي چې ورور دغه شته پر پاشل شوي دي. خارجانو به دا دوا پر د مواد مخدر باندې پاشل پر تریاکو باندې تاثیر یې پر دې میوو باندې کاوه. دغه تاثیر د اوس پر پروت دی. باغ که پخوا 100 دې کولې اوس جېش نه کوي 20 نه کوي. په کندهار کې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې رئیس ګل محمد شکران د کروندګرو دغه ادعا نه مني. اول خو دا منطقي او عقلي خبره نه ده، ځکه په لحاظ د دې چې څونه مواد وي او څونه دوا وي څونه تیارې وي چې دا وپاشي او بیا به چاته معلومه شي چې دا د چا په کوم ځمکو کې پاشي او پر کومو ساحو باندې پاشي. دا خو د امکانه لرې خبره ده. بلخوا د کندهار د زراعت ریاست چارواکي او د کندهار د ولایت شورا غړي چې د خلکو او دولت ترمنځ د اړیکو ټینګولو او د خلکو ستونزو ته د رسیدګۍ مسؤلیت لري، د پنجوایي ولسوالۍ د خلکو د دې ادعا په اړه ناخبري ښیي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له مطبوعاتي مسؤلینو سره دغه ستونزه شریکه کړو، خو د پرله پسې هڅو سره په جواب ترلاسه کولو ونه توانېدو.